دا اوس زه قسم کوم طالبانو که یوه نجلۍ داسې راجېږه سوله د افغانستان کې او غوښتنه یې وکړه زه د هغه کره نه اوسېږم د ورونو کره نه اوسېږم زه د پلار کره اوسېږم او طالبانو دا چې راجېږه سوله قوم به هم ټول پسې راجېږ سي موږ هم بدلې پلار به یې مو او که محکمې ته هم لاړه سي طالبانو زه څه فکر کوم چې والله ولم راخلاصه به سي دا مسله به راخلاصه به سي کاشکې طالبانو یو لوی انقلاب راغلی وي په دې مسله کې دغسې مسلو کې چې د ښځو په حق کې ظلم کېږي قیامت به راورسېږي دا مسلې اوس خو طالبانو لا ډېره خس فتحه چې راغله طالبانو ورونو نه وي ما ته یو چا زنګ وایي دلته سپي او سړی خوړلی ده په غوږ باندې نو اوس ملکانو فیصله کړې ده چې نجلۍ په هغه کې ورکړي په بدۍ کې فیصله هم سوې ده وایي موږ بیا ورې سبا تا ته درس نو تا سره به نږدې نه مجلس کوم یل ځئ راسئ بل خو دا ملکان به ټول راځي الله شاهد د طالبانو که نه نو هغه خو نه وي د جذبې وخت نو ما خپلو ملګرو ته ویلي چې ښې شنې لښتې برابرې کوي چې سبا ملکان راغله داسې زپ ورکوو که نه چې ټول افغانستان بیا په دې باندې خبر شي چې څوک سپین سړی خوړلی د دوی په بدۍ کې یې څوک ورکړی ده د طالبانو په دې مو سمه اراده کړې یعنې الله شاهد د روزه د طالبانو میل داسې زپ به ورکوو که نه چې ټوله دنیا خبره شي چې ملکان یې وهلي دي بیا چې هر څه به دي جوړېدله جوړوي خو ملکان خو دا چا خبر کړي که څنګه چلو بیا رانغلل الله أكبر لا تهاب الحق